هلمند د دولتي عسکرو په توپچي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي شهیدان شوي دي. هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د دولتي عسکرو په توپچي بریدونو کې خلکو ته د مالي زیانونو ترڅنګ د یوې کورنۍ 15 غړي شهیدان شوي دي. دا پیښه وړمه ورځ د ګرشک ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د میوند قلي اردو څلورمې لیوا څخه توغل شوي د هاوان یوې مرمۍ د بزګرانو په یوه خونه ولګېده او په ترڅ کې د یوې کورنۍ 15 تنه چې ټول وروڼه وو ځای پر ځای شهیدان شول. د سیمې خلک وایي دغه شهیدان شوي بزګران د نصیب الله په نوم کس چې په ځمکه کې کار کولو لپاره هلته ورغلی و، دا لومړی ځل نه دی چې د دولتي عسکرو د عامو خلکو په کورونو او کروندو توپونه او هاوانونه ولي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، بلکې تر دې وړاندې هم دولتي عسکرو لخوا په ورته بریدونو کې ګڼو ملکیانو ته ستر مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. دا په داسې حال کې ده چې د 4 میاشتې وړاندې هم د میوند قلي اردو څلورمې لیوا ګرشک ولسوالۍ په یاده سیمه کې پر ولسي بازار د توپونو او هاوانونو برید کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله واړول او د میلیونونو افغانیو مالونه ورته ضایع کړل.